بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبدالله او زه ښایم تاسو ته د Adobe Illustrator فول ټریننګ. امید لرم چې د الله په فضل او کرم سره به وي. ګرانو کتونکو، د نه مخکې کلاس کې موږ د میش ټول په هکله ویلي وو او زه غواړم چې د میش ټول په هکله یو دویم کلاس هم تاسو ته در مخکې کړم. په دې کلاس کې به موږ د میش ټول په هکله نور هم معلومات تاسو ته درکوو او کوشش کوم چې د اگزامپل په ذریعه باندې تاسو ښه پوه کړم. راځئ چې په Adobe Illustrator کې وګورو. د میش ټول په ذریعه باندې زه غواړم چې یو د پیپسي یو کین جوړ کړم او غواړم چې د دې کین ټریسنګ د میش ټول په ذریعه باندې نو راځم فایل ته او فایل کې راځم پلیس ته. پلیس باندې کلیک لګوم. نو ما دلته کې یو مې دا کین ډاونلوډ کړی دی، یو مې دا RedBull د دې لوګو ډاونلوډ کړی دی. اوس پلیس باندې به کلیک ولګوئ. نو دلته ګورئ موږ سره دا موږ تصویر ته راوړو او صرف داسې را ډریګ کړئ چې څومره ځای کې تاسو دا کلاول غواړئ. دا لوګو فی الحال دې غاړې ته کېږدئ. اوس د دې کین ټریسنګ به موږ کوو. دې ټریسنګ لپاره زه راځم دلته نه ګورئ کلیر پینل دا ما سره دلته شته دي. که دلته نه وي نو وینډو ته راشئ، وینډو کې لیر پیدا کړئ. دلته دا دی F7 د دې شارټ کټ دی. په دې باندې کلیک کړئ نو لیر پینل به تاسو ته مخې ته راشي. د دې لږ کار ډېر دی، پکې دا بهر ځان ته وباسم دلته एकदम. نو زه راځم اوس چې دا که موږ سره د RedBull لیر جوړ شوی دی دا هم دلته لا کوم چې دا خوځېږي نو چې موږ کوم کار کوو چې خوځي نه د خپل ځای نه ده او زه نوی لیر اخلم په هغې کې خپل کار کول غواړم. نو میش ټول لپاره زه یو ریکټینګل جوړول غواړم. ټولو کې اول دې ته راځم، یو ریکټینګل جوړوم داسې. اوس ما دا ریکټینګل جوړ کړو، خو د دې شاته زمونږ هغه کین پټ شو. زه غواړم چې هغه ماته ښکاري که نه چې زه پکې کار وکړم. نو هغې لپاره موږ سره یو طریقه دا ده چې موږ دا هایډ کړو ویګو. خو چې دا هایډ کړو بیا موږ ته آوټلاین نه ښکاري. موږ کار څنګه وکړو؟ نو زه واپس دا ښکاره کوم او کنټرول سره په دې باندې کلیک لګوم. نو ما چې کنټرول سره په دې باندې کلیک کړو ګورئ زمونږ هغه ریکټینګل دی آوټلاین موډ ته واړولو. اوس صرف موږ ته آوټلاین ښکاري. که دې کې هر څونه کلر زه واچوم ګورو دې کې سپین کلر دی، آوټلاین یې تور دی، خو موږ ته ښکاري نه هغه رنګونه پکې. دا آوټلاین ته ختموم او صرف کلر پکې پرېږدم. نو ګورئ دې کې کلر ښکاري نه ځکه دا اوس آوټلاین موډ ته اړېدلی دی. نو زه راځم په دې کې لږ کار کول غواړم. دا دې باندې لږ فټ کوم. ګرانو کتونکو زه به چې کوم کار یو ځل خو موږ دا میش ټول ویلی دی، کوم کار چې دویم ځل باندې راځي نو زه به هغه تکراروم نه، هلته به زه ویډیو سپیډ اپ کوم دې وجې نه چې ټایم زموږ ضایع نه شي او زموږ دا ویډیو ډېره زیاته اوږده نه شي. ټولو کې اول خو زه دا میش ټول رالم، یو دې منځ کې داسې یو میش ورکوم، یو دلته داسې ورکوم دوه ځل. اوس زه راځم دا یو کونج به زه جوړ کړم، دا نور له ویډیو سپیډ اپ کړم. میش ټول په ذریعه باندې هم موږ دا کونج جوړولی شو. ډایرکټ سلیکشن په ذریعه هم د ډایرکټ سلیکشن په ذریعه باندې دا ځای انتخابوم. یاد ساتئ موږ دا لاندې بیکګراوند چې کوم دی که نه دا کین دا موږ لاک کړی دی ځکه نه سلیکټ کېږي. که هغه لاک وي نو چې بیا تاسو دا ځای لاک کوئ نو بیا به لاندې هم ورسره سلیکټ کېږي. نو دلته راځم دا مې انتخاب کړو ورته، دا مې دې ځای ته داسې راوړم. اوس زه د دې هینډلو په ذریعه باندې واپس دې سره برابروم داسې. دلته کې
سمون نه خوري نو دې لپاره زه یو بل کلیک هم دلته لګوم چې کوم کار اسانتیا سره وشي. دا لږ داسې راوړو شفټ سره نور ویډیو زه سپیډ اپ کوم. اوس راځم د میش ټول په ذریعه باندې یو لاین دلته اډ کوم. داسې ګورئ دې کې دا ډارکنس دی لږ دا ډارکنس پکې راشي یو لاین دلته اډ کوم. یو لاین دې کې اډ کوم. یو لاین به دې کې اډ کوم. یو به دې کې اډ کوم. دلته ډارکنس راغلی داسې دغې وایټ شوی او دلته بیا لږ ډېر لایټ شوی دی تیز شوی دی رنګ سپین وایي. ډایرکټ سلیکشن په ذریعه باندې لږ دا دی خو موږ دا مش څه جوړ کړ. اوس په دې کې یو کلر اچوو. یاد ساتئ کله چې موږ په دې سلیکشن ټول باندې دا انتخاب کړه داسې د دې دا ټول انکر پوینټ راته انتخاب کړه او کله چې ډایرکټ سلیکشن باندې موږ داسې انتخاب کړو نو دا څومره چې د دې په سلیکشن کې راغله که نه ما عمره انتخابوي نور نه انتخابوي. زه غواړم چې ټول انتخاب شي نو د سلیکشن په ذریعه باندې زه دا ټول انتخابوم او یو کلر پکې اچوم چې هر یو کلر پکې اچول غواړئ تاسو. نو زه د سلیکشن په ذریعه باندې دا ټول انتخابوم او یو رنګ په دې کې اچوم. په دې عمومي رنګ ماته دا سپین رنګ ښکاري نو د رنګ د دې لاندې مې د رنګ راوستلو لپاره موږ سره دلته آی ډراپر دی آی ډراپر ټول دا راواخلئ په دې ځای باندې کلیک کړئ. وګورئ دا عمومي دغه رنګ راته په دې کې واچولو. اوس زه کنټرول سره په دې آی باندې کلیک لګوم نو تاسو وګورئ دې کې عمومي دا رنګ واچولو. اوس زه غواړم چې د هر انکر پوینټ لاندې چې کوم رنګ دی هماغه رنګ پکې واچول. یا به داسې کار وکړم چې د شین رنګ به جوړ کړم او د سپینو لپاره به بېل لیر جوړ کړم. منظم اوس دې کې دا شین نیله رنګ اچول غواړم آبي رنګ اچول شروع کوم. نو اوس یو ځل زه دا ټول انتخابوم بیا راځم دا انتخابوم نو موږ ته دا ګرانیږي نو اول دې ځای باندې کلیک ولګوئ بیا راشئ آی ډراپر باندې کلیک کړئ. نو اوس آی ډراپر موږ ته انتخاب شو. کله چې زه کنټرول بټن ونیسم ګورئ دې نه زموږ ډایرکټ سلیکشن انتخابیږي ځکه دې نه مخکې موږ دا انتخاب کړی نو کنټرول کې دا کمال دی کنټرول نیولو سره چې دې نه مخکې کوم ټول انتخاب شوي هغه راته بیرته انتخاب کړي. نو ګورئ ما اوس آی ډراپر انتخاب کړی. زه اوس غواړم چې ډایرکټ سلیکشن راشي نو کنټرول به پریس ونیسئ او دا به داسې انتخاب کړئ. کنټرول بیرته پرېږدئ نو ګورئ آی ډراپر راغی.
نو دغه ځای نه ورته کلر واچوئ. بیا کنټرول ونیسئ، داسې انتخاب کړئ او لاندې نه ورته پکې کلر واچوئ. بیا زه داسې هغه نیسم، دا ویډیو سپیډ اپ کوم. ښه دې منځ کې یو رنګ بل یو میش لاین بل اچول غواړم. دې دپاره چې زمونږ دا دې ځای کې کوم خیال کوئ ګورئ لږ لایټ رنګ دی، بیا دې ځای کې لږ ډارک شوی دی، پاس هم ډارک دی. د ښکته والی دا انباکس غوندې چې پکې دی دا پکې راوستل غواړم زه. شفت سره دا ټول انتخابوم، شفت مې نیولی دی او دا ټول انکر پوینټ مې انتخاب کړل او لږ به داسې ښکاره کړم. دلته یې لږ ورانی وکړه خو خیر دا به جوړ شي. اوس راځئ یو ځل یې چک کړو، ګورئ زموږ دا شکل تیار شو. دغه شان دې ټولو انکر پوینټو کې کلر اچول غواړم. دغه ځای کې زه دغسې لاندې یو بل ایډ کول غواړم. دا لاین ما څه لپاره ایډ کړو دلته؟ دا مې دې دپاره ایډ کړو چې دا نیله رنګ دې ځای پورې راشي، دا د دې نیله رنګ لپاره بونډري شي او دا یو د دې سپین رنګ لپاره بونډري شي. یعنې دې ځای پورې د نیله رنګ ختم کړي او دې ځای کې دی د سپینوالی رنګ ختم کړي، دې ځای پورې دې ځای مابین کې بونډري جوړه کړي راته. اوس که زه دا یو دانه جوړ کړم او دې کې د نیله رنګ واچوم، نو نیله رنګ به دې ځای پورې راشي. زه غواړم چې دې ځای پورې رانشي، دې لپاره مې دا دویم بونډري جوړه کړه. امید لرم چې زما په مقصد باندې به تاسو پوه شوي یئ. اوس زه راځم دې کې هم دغه کلرونه اچوم. په دې پاسني لاین کې به نیله رنګ واچوم او لاندني کې سپین رنګ اچوم. اوس راشي دا خپل ډیزاین چک کړئ. کین فلحال دومره تیار شو. ګورئ تاسو ته ما ویلې چې د پاسنی کلر لپاره د دویم لاندنی هم بونډري کړه، د لاندني کلر لپاره هم دلته د پاسنی لاین بونډري جوړ کړو، نو چې دا سپین رنګ هخوا پرېنږدي او دا شین لاندې را پرېنږدي. اوس راځم دا نیله رنګ داسې دې نه جدا کوم او دلته کې دا نیله رنګ دې سپین نه جدا کوم. خیال هم کړی ګورئ دلته کې دا داسې بلر غوندې راغلی، دویم چې داسې شارپ لاین مونږ ته داسې وهي. دې لپاره راځم نوی لیر اخلم او دې لیر لپاره دې ځای باندې داسې یو ریکټینګل همغه طریقه ده زه ویډیو سپیډ اپ کوم. لاندې دا لاندنی لیر چې دی دا لاک کومه چې ګورئ که زه سلیکشن ټول سره ډایرکټ سلیکشن ټول سره دا انتخابول غواړم د لاندنی هم ورسره انتخابېږي او دغه غواړم نه د لاندې لیر به لاک کړم. ګورئ اوس هغه اچوي. دا تیار شو. اوس دې په دې کې کلر اچوم. همغه طریقه یې ده، ډایرکټ سلیکشن بیا هم داسې سایډ راپر انتخاب کړو.
ستاسو دا وګورئ څنګه ډیزاین دا شکل زموږ تیار شو. که دا لاندینی هم سره تاسو وګورئ فلحال زموږ دومره ډیزاین تیار شو. Alt مې ونیولو دا مې دې خوا را ډریګ کاپي مې ترې واخیستو. دې باندې رایټ کلیک لګوم او ټرانسفارم ته راځم. دلته کې ریفلیکټ کوم، ورټیکلي ریفلیکټ کوم او پریویو تاسو کتلی شئ. بیا راځم ټرانسفارم ته، بیا ریفلیکټ ته راځم. اوس یې هورزنټلي ریفلیکټ کوم. اوکې کوم. زه دا په دې باندې کینوم او ویډیو بیا سپیډ اپ کوم. اوس په دې کې زه هم کلر اچول غواړم. تاسو راشئ خپل ډیزاین دومره پورې زموږ ډیزاین تیار شو. سوري یار دې ځای کې موږ نه یو غلطي شوې. زه په دې کې دا کلر دوباره اچوم، ویډیو بیا سپیډ اپ کوم. اوس یې ګزاره وکړه. اوس راځو دا پاس سر یې جوړو، دا لاندې بیخ یې هم جوړو. دې لپاره زه راځم ریکټینګل بیا هلته جوړوم او دا ویډیو بیا سپیډ اپ کوم.
زموږ څه ناڅه ډیزاین تیار شو. اوس زه راځم دې کې د دې لوګو راوړم. پلیس په ذریعه باندې د دې لوګو هم راوړم زه. کار کوي پلیس لپاره به دلته کې اول اوپن لیر جوړوئ بیا به کار کوي. ځکه دا ټول لیر زموږ سره لاک کړل نو لاک باندې کار نه کوي. نوی لیر مې ورته جوړ کړو. څه ګورئ پلیس کار شروع کړ. راځمه دا ریډ بل لوګو راخلم. کلاس زموږ ډېر زیات اوږد شوی دی وجې نه زه غواړم چې دې کې بس هېڅ ایډیټینګ ونه کړم ډایرکټ یې بس پکې ورولګوم. که نه دا لوګو هم داسې ډېره برابره نه ده. دا هم برابرول غواړي. په دې سر باندې زه یو افیکټ لګوم. افیکټ ته راځم. افیکټ کې وارپ ته راځم. وارپ کې د ارک په ځای باندې دا بل دی که څه بله دا انتخابومه او دلته دا اندازه لږه کموم داسې. نو اوکې کوم یو بل ریکټینګل جوړوم داسې. زه غواړم چې د دې نه دا کار بهر کړم. د دې نه کلیپینګ ماسک اخلم. دې سره شفټ نیسم او دا لاندنی لیر هم انتخابوم. رایټ کلیک کوم میک کلیپینګ ماسک اخلم. ټول هغه ریتې بهر کړم. نو تصویر را بهر کوم. د دې دا سپینوالی هم پاتې شوی. انشاءالله دې باندې بیا کله خبرې وکړو. فلحال کلاس ډېر اوږد شو. صرف دا یو پټه جوړول غواړم او کلاس ختمول غواړم. ډېر دا کلر دلته نه راخلم. ویډیو سپیډ اپ کوم. دا انتخابوم وارډ سره کاپي اخلم. ریفلیکټ کوم. بیا
vertically reflect okay. Take it transform reflect horizontal. فونټ کې لږ فرق شته خو بس فعلا دومره کافي دي. دا لیکل ښکاري نه دې په ځای باندې خپل چینل نوم ولیکو. هماغه افیکټ وارپ ته راځي او بلې وارپ ورکوو ورته. RedBull تیار شو. امید لرم چې دا کلاس مو خوښ شوی وي. که دا کلاس مو خوښ شوی وي نو زما دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی ته هم څه نه څه فایده ورسېږي. او دا زما چینل که سبسکرایب کړی نه وي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ. او د دې ویډیو باره کې تاسو څه ویل غواړئ په کمنټ کې راته ووایئ. تر څو چې بلې ویډیو کې ملاقات وکړو. د الله په امان.